د هغې نه بعد یو خور سوال کړی دی وي زما د بچي کور کې وراني کوي کله مې دومره تنګه کي وي زه ورته وایم چې په الله مې دې قسم وي چې ستاسو د لاسه به یو ورځ ما ته د زړه اټیک کېږي. سوال دا دی چې د دې قسم څه کفاره ده؟ جواب اول دا خبره یاده کوي دی خور چې دا کومه خبره دی بچو ته کړې دی چې زما دې په الله قسم وي تاسو زما دپاره ورځ د زړه د اټیک سبب جوړېږي او ما ته به د زړه اټیک کېږي دا هغه قسم نه دی چې الله پرې رانیوه کوي. دې ته وایي الیمین اللغو، بې فایدې قسم د الله معاف کړی دی. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. مضبوط قسمونه الله په هغې رانیوه کوي. په دې قسمونو الله څوک نه رانیسي. لکه لغو قسم څه ته وایي چې مقصد د دغه خبرې نه وي، مقصد د قسم تړل نه وي. لکه کله ناکله یو نیم سړی هسې خبره کوي نه والله نه نه نه، دا والله د یو نیم سړي په ژبه باندې هسې راوړېدلی، قسم یې مقصد نه وي. نو دا مور چې د بچو ته قاریږي چې قسم ملې تاسو ما لیونی کړي، نو د دې مطلب دلته قسم دی نه وي. دې ته الیمین اللغو ویلی کېږي، بې فایدې قسم. په دې الله رانیوه په دې الله رانیوه نه کوي. دویمه دا خبره ورسره یاده کړئ، ګوره کفاره په هغه قسم کې ده، کفاره په هغه قسم کې ده چې ته دا ووایې چې زه به داسې کوم یا به داسې نه کوم په مستقبل کې، دې قسم کې کفاره وي. دا یې ده کې په دې ډېر عوام نه دي پوه. لکه یو سړی دا وایي زما دې په الله قسم وي چې ستا خواله به نه راځم او بیا راغی، په دې کفاره شته؟ په دې کفاره شته. ها زما دې وي په الله قسم وي چې زه به د پلاني کره ډوډۍ خورم او بیا ونه خوړه، قسم مات کو. په دې باندې کفارې دي او کفاره به واضح ده، تاسو ته معلومه چې هغه لسو مسکینان له خوراک یا د هغوی جامه یا غلام ازادول مري، او که دې طاقت یې نه بیا 3 ورځې روجي. هر چې دا بل قسم یې ګوره، قسم خوړل په یو خبره باندې په دروغ وه، دا جدا قسم دی او دې ته ویل کېږي الیمین الغموس. هغه قسم چې سړي له په جهنم کې غوپه ورکوي. دیسی یو سړی راغی تا ته دا وی په الله مې دې قسم وي چې په دې لاره پلانې روان و او هغه پلانې نه و، کفاره به ورکوي؟ کفاره به شته که نه؟ دې ته الیمین الغموس ویلی کېږي. کفارې څه ده؟ دا دومره خطرناک قسم دی چې د دې داسې څه کفاره نشته چې ته په مال کې ورکړي، بلکې توبه به وباسي، الله ته به واپس کېږي، الله ته به ژاړې، که الله وغوښته معاف پرې کړي. نو دا قسم سخت دی که دا اولنی؟ څه دلیل دی چې دا اخرنی سخت دی؟ ځکه چې کفاره یې نشته. لکه کله ناکله دا بعض خلکو دا مطلب وي چې دا کفاره پکې نه وي، نو دا کار څه دی؟ یعنې دا هغه بل نه ښایي نه، کفاره باندې خو معاف شي. دلته خو تا دی توبه به وباسي، الله ته به ژاړي. لکه یو سړی دی قصدن عمدني روجه پرېښوده، راجح قول مطابق چې زموږ په زړه مطمئن دی دا روجه که دی 1000 کاله ونیسي الله یې ترنه قبلوي، نو دی به څه کوي؟ دی به توبه وباسي، الله ته به ټول عمر ژاړي دې ګناه باندې. دا دویم قسم الیمین الغموس دی، ته په دې ځای دا جهنم کې دله غوپه درکوي. خو دا چې کله په دروغو سړی وخوري. اوس که چېرته سړی قسم وکړي په یو خبره باندې چې هغه کار داسې شی و او هغه کار داسې نه و او د ده مطلب قصدن دروغ ویل نه و، نو الله یې په دې نه رانیسي. ځکه چې دی په دې ګمان کې او په سوچ او فکر کې خطا شوی دی، نور قصدن عمدن قسم نه خوړو. تاسو اوس په دې مسله پوه شوئ که نه؟ که نه هسې موږ دومره اوږد تفصیل وکړو.